د افغان نیوز چینل کتونکو سلام، وخت مو په خیر. د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې تازه خبر دا دی چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که طالبانو د اسلام آباد ضد ترهګرو خلاف اقدام ونه کړي، دوی به د نن افغانستان کې د تروریستانو اهداف او پټنځایونه په نښه کړي. د هغه په خبره طالبان ته په ټینګار سره ویلي چې د ډیورنډ کرښې د امنیت تامین اړوند پر خپلو ژمنو عمل وکړي. خواجه آصف زیاته کړې چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ورپېښو ګواښونو پر وړاندې به زیات زغم ونه لري او ښایي بیړنی اقدام وکړي. نوموړی پرون ویلی و چې په قبایلي سیمو کې پاکستاني طالبان د یوې خاصې برنامې له طریقه ځای پر ځای شوی دی. وړاندې عمران خان هم د دې پروګرام لپاره له خپل پارلمان د ځانګړې بودیجې منظورولو غوښتی و. د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو دا تصامیم خندونکی بللی او ویلی دی چې تاسو په خپله TTP په قبایلو کې ځای پر ځای کوئ او بیا یې د مخفه کولو لپاره عملیات اعلانوئ، څه سپین سرکل له نړۍ پیسې شکوئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله ته منسوب غږیز پیغام چې د ذبیح الله مجاهد له ټویټر پاڼې نشر شوی. طالب جنګیالیو ته پکې خبرداری ورکړل شوې چې له ظلم او زیاتۍ د لاس واخلي، کنه امارات سقوط کیږي. د هبت الله په خبره د زور حکومتونه پایښت نه لري او که الله تعالی وغواړي یوه شیبه کې د دوی حکومت سقوط کوي. نوموړی د عدالت پر تامین ټینګار کړی او زیاته کړی ده چې ظلم، نفاق، وژنې او غچ باید پای ته ورسیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د جاپان سفیر تاکاشي اوکاډا سره د کتنې متن کې لیکلی. د جاپان سفیر ټینګار وکړ چې د نظر اختلاف باوجود د طالبانو سره د تعامل لیواله دی. وضعیت یې بشپړ مثبت وارزاوه او پر سیمې او نړۍ غږ وکړ چې مثبتو پرمختګونو ته په پام واقعبین واوسي ترڅو د همکارۍ او همغږۍ فضا پر رامنځته کېدو د لا زیات پرمختګ زمینه برابره شي. خو په افغانستان کې د جاپان سفارت رسمي ادرس د طالبانو دغه خبر بیرته ریټویټ یعنی اصلاح کړی او لیکلی دی جاپان د ملګرو ملتونو سازمان چوکاټ کې پر ښځینه کارکوونکو د بندیزونو په اړه خپله ژوره اندېښنه مورد متقي سره شریکه کړه او همداراز د نجونو د زده کړو په بیا پیلولو یې ټینګار وکړ.